ما ډیرو درنو عزتمنو مشرانو تاسو ټولو ته معلومه ده چې په ملکنډ ډیویژن کې بیا بالخصوص زمونږ په سوات منګوره ښار باندې د موجوده وفاقي حکومت او صوبایي او د بیار د طرفه دلته د ټیکس نظام د نافذ کولو دپاره باقاعده طور باندې د 15م آئیني ترمیم په ذریعه باندې ملکنډ ډیویژن ته سوات ته ټیکسونه نافذ کړي دي. په دې حواله باندې زمونږ د تاجر برادرۍ د سوات فیډریشن د ملکنډ ډیویژن په سطح باندې پرون اول او په سوات پریس کلب کې میټینګ شو او په هغې کې باقاعده طور باندې ټول ډیویژن ته دا اپیل کړی دی چې په 14 مۍ باندې به په ملکنډ ډیویژن کې او په سوات او په خواوشا علاقو کې به مکمل طور باندې به شټر ډاون اړتیا دي. نو په دې حواله باندې موږ ټول تاجر برادرۍ ته ټول قام ته خواست کوو چې د 14 مۍ چې دا کوم شټر ډاون اړتیا شوی دی چې باقاعده طور باندې د دې د ملاتړ اعلان وکړي. دا یو قسمه په وفاقي او په صوبایي حکومت باندې د ریفرنډم یو اظهار دی. په دې حواله باندې نن د سوات چیمبر اسوسییشن یو غټ په بایپاس باندې وشو د ټول ملکنډ ډیویژن په هغې کې هم چیمبرز والا باقاعده طور باندې د سوات فیډریشن د دغه فیصلې د مکمل د حمایت اعلان یې وکړو. په هغې کې موږ چې د موجوده حکومت چې کومه برخه حصه ده ممبران صاحبان هم په هغې کې ناست وو. په هغې کې ورته موږ دا خبره واضحه کړه چې تاسو کم از کم د صوبایي کابینې اجلاس راوغواړئ او په صوبایي کابینه کې دا د کابینې ایجنډه جوړه کړئ چې موږ په ملکنډ ډیویژن کې ټیکسونه نه منو. بیا یې صوبایي اسمبلۍ ته ویسو په صوبایي اسمبلۍ کې په اکثریتي رایه باندې دا قرارداد چې کوم 15م آئیني ترمیم دی په دې کې ترمیم وکړي چې د ملکنډ ډیویژن چې کوم زوړ حیثیت او جداګانې حیثیت او هغې ختم کړی چې دا پوري طور باندې بحال شي. که دا بحال نه کړی شو نو د دې دپاره په 14 مۍ باندې شټر ډاون اړتل دی. مرحلهوار به بیا په دې پسې به مکمل طور باندې پایجام اړتل به کېږي. دا سلسله به د هغه وخته پورې جاري چې څو پورې د ملکنډ ډیویژن نه ټیکسونه نه ختم کړي او د ملکنډ ډیویژن چې کوم خپل آئیني او خپل قانوني حیثیت او هغې بحال کړی نه وي. ځکه چې ملکنډ ډیویژن یو پسمانده علاقه ده، یو دهشتګردۍ وهلې علاقه ده، طالبایزیشن ده، دلته قدرتي آفتونه، دلته مختلف وختونو کې زلزلې راغلي دي. زموږ د سوات زرعي ځمکه هم تباه شوې ده او دا یو پسمانده علاقه ده. دلته غربت دی، دلته بېروزګاري ده. که دلته خدا نخواسته ټیکسونه نافذ شول نو دلته به یقینا چې دلته به په لکاو خلک چې دی دا به بېروزګاره شي او دلته به د محرومو خلک په ښکار شي. نو موږ ستاسو د دې چینل په ذریعه باندې ټول قام ته او ټول د تاجر برادرۍ د ملکنډ ډیویژن د برادرۍ مشرانو ته خواست کوو چې په 14 مۍ باندې هر قسمه کاروباري ادارې چې څومره دي، که دوکانونه دي، که څومره د خوراک شیزونه دي، کم از کم پکار دا ده چې یوه ورځ د سهار نه واله د ماخستونه پورې تاسو شټر ډاون هړتال وکئ چې دا حکومت ته ښکاره شي چې د ملکنډ ډیویژن عوام چې کوم دی هغه زموږ نه په دې خبرو باندې ناراضه دی او زموږ نه په دې خبرو باندې خفه دی. ډېره مهرباني.